سلامونه ګرانو ملګرو، په دې هیله تاسو به روغ جوړ په صحت منظم یاست. ګرانو ملګرو، نن ویډیو کې درته ښیم چې څنګه کولی شو چې موږ انډراید موبایل هم هیک کړو او د خپل آیفون 11 یا آیفون 12 ته یې واړوو. انډراید موبایل آیفون 12 ته ډول ډېر ستونزمن و، خو ما یو داسې پروګرام پیدا کړی تاسو کولی شئ چې هغه څخه آیفون 11 هم جوړ کړئ. نو تاسو څخه یوازې دا ملګرو که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، همدا ویډیو لاندې سره د سبسکرایب بټن درسره ووهئ، ورسره ځان کې بلې ګنټې نښان راځي، هماغه ووهئ چې موږ هره نوې ویډیو اپلوډوو او تاسو ته په وخت رسېږي. نو راځو ملګرو ویډیو پیل کړو. ملګرو تاسو به لاړ شئ پلې سټور ته، پلې سټور نه به د آیفون 11 دا پروګرام ډاونلوډ کړ. زما خو په دومره ډول در خلاص شو، تاسو به در خلاص کړئ. تاسو به راشئ په هوم باندې په کلیک وکړئ. د هوم سیسټم یې د آیفون هوم ته وګورئ ملګرو. هوم باندې چې کله کلیک وکړئ تاسو به آیفون 11 ورته انتخاب کړئ. کله مې دا ورته انتخاب کړه زه ورسره راځم. ګورئ ملګرو، هر څه د آیفون په شان شو. دغه سیسټم یې هر څه د آیفون په شان دی. ګورئ دلته اواز جګېږي او دلته د رڼو هم جګېږي. ګورئ تاسو هر څه د موبایل یې ورسره کوم. دغه د آیفون د سیسټم. تاسو چې کله سیټینګ ته کې ځئ، سیټینګ چې کله لاړ شئ تاسو ګورئ ټول سیسټم د آیفون دی. زه خو ملګرو په آیفون سیسټم نه پوهېږم نه. دلته تاسو آیفون ووهئ، کوم سیسټم ته ځئ تاسو به آیفون ووهئ. ګورئ هر څه د آیفون په شان شو. ملګرو تاسو کولی شئ چې موبایل د آیفون ته واړوئ. ملګرو که ویډیو مو خوښ شي درسره لایک کړئ او نور ملګرو سره یې هم شیر کړئ چې نور ملګري د دې ویډیو څخه هم برخمن شي.